بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به په دې درس کې ان شاء الله رب العالمین موږ د واده د اول شپې آداب بیانو چې د واده په اول شپه باندې کوم څه کول پکار دي او د کوم څه نه ځان ساتل پکار دي. ټول تفصیل ان شاء الله په دې ویډیو کې موجود دی، نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او خاص کر هغه ځوانان چې چا لا تر اوسه واده نه دی کړی نو دا ویډیو د هغې دپاره ډیره زیاته اهمه او ضروري ده چې د واده د اولې شپې په آدابو باندې ځان پوهه کړي. د ټولو نه اول چې انسان کله هم رشته کوي نو پکار ده چې دا په خپله خوښه باندې وکړي، ځکه وروسته بیا د دې نه ډیر زیات غټ مسایل جوړیږي او تر دې چې طلاقو ته پکې خبره هم رسیږي، په کور کې جنګ جګړې بیا پیدا کیږي. نو اوله خبره دا ځوانانو لا یاد ساتل پکار دی چې په خپله خوښه باندې واده وکړي او نظر کول هغه زنانه ته چې انسان د هغې سره د نکاح اراده لري نو شرعاً دا ممنوع نه دی، بلکې شریعت د دې اجازت ورکړی او په دې باندې ډیر دلایل دي، هغه به ان شاء الله په بله موقع باندې بیان کو. اوس راځو د واده د اولنۍ شپې آدابو ته. د واده د اولې شپې آداب خو ډیر زیات دي، خو زه به ترې غټ غټ یو څو مختصرا بیان کما. د ټولو نه چې اول انسان کله کمرې ته ورځي نو اول سلام کول پکار دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سلام نه وروسته د خپلې زنانه سره لاس میلاو کې انسان د خپلې زنانه ته ویلکم ووایي، هغې ته هرکلی ووایي، ښایسته ښایسته خبرې ورته وکړي او د هغې په تندي باندې لاس کیږدي او دا دعا ووایي، اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. دا دعا په حدیثو کې ثابت ده، نو په دې کې به ډیر زیات خیر او فایده انسان ته میلاو شي. د هغې نه به وروسته بیا د خپلې کور والا نه تپوس وکړي چې آیا دا مانځه ته تیاره ده او که نه. که چېرې تیاره نه وه نو بیا به په زنانه باندې د حیض بیماري نو انسان به اودس وکړي او 2 رکعته مونځ به وکړي. که چېرته په ښځه باندې د حیض بیماري نه وه نو ښځه به هم اودس وکړي او 2 رکعته مونځ به ښځه او خاوند وکړي. د هغې نه وروسته به د ځان دپاره دعاګانې وغواړي او د خپل راتلونکي ژوند په باره کې به د الله رب العالمین نه ښې دعاګانې وغواړي چې یا رب العالمین زمونږ دا ژوند په ښایسته طریقې سره تیر کا، زمونږ د یو بل سره مینه محبت پیدا کا. د ځان دپاره به څومره ښکلې دعاګانې چې د الله رب العالمین نه کولی شي هغه به وغواړي. د هغې نه وروسته بیا خاوند د خپلې ښځې سره کیني، د مینې محبت خبرې به ورسره وکړي او سنت طریقه دا ده چې په اوله شپه باندې پی څکل دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت و. که چېرته پی نه وي د هغې نه علاوه نور خواږه څیزونه ډرای فروټ وغیره میټایي هغه وخوړلی شي نو دا به هم ډیره زیاته بهتره وي. د واده په اوله شپه باندې خپلې ښځې ته ښه څیز راوړل دا هم ډیر زیات ضروري دي. خوراک نه وروسته د ښځې سره د ګپ شپ خبرې کول، د هغې سره ګپ شپ لګول او ښځې ته داسې ذهن جوړول چې زه ستا سره ډیره مینه لرم. اکثر ځوانان هغه په دې ځای کې غلط پوه شوي وي او خاص کر خلک ورته دا وایي چې د واده په اوله شپه باندې به زنانه ایری، نو دا چرې نه دي کول پکار، ځکه د انسان د هر انسان فطرت داسې دی چې هغه ته کله د وحشت خبرې وشي نو په هغې سره د انسان په ذهن دماغو کې نفرت راځي، نو د دې سره د ښځې د خاوند نه نفرت پیدا کیږي. نو د واده په اوله شپه باندې چرې انسان له دا نه دی پکار چې هغه خپله ښځې ته داسې خبرې وکړي چې هغه د نفرت د ویرې خبرې نه، بلکې ښځې ته د مینې محبت نه ډکې خبرې کول پکار دي چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره زړه ولګیږي. د هغې نه وروسته چې کله زنانه د حیض په حالت کې نو بیا خو کوروالی بالکل حرام دی، انسان به کوروالی نه کوي. په قرآن کریم کې د دې نه منع راغلی ولا تقربوهن حتی یطهرن، تاسو مه نږدې کیږئ دې ته تر دې چې پاکې شي. نو د حیض په حالت کې خو کوروالی بالکل ممنوع دی. البته که د حیض حالات نه وي او ښځه د پاکۍ په حالت کې وي نو کوروالی د واده په اوله شپه ضروري نه دی. دا یاد ساتل پکار دی ځکه د واده په اوله شپه باندې زنانه ډیره زیاته ویریږي، د زنانو زړونه ډیر زیات کمزوري، هغې ته ویره ډیره زیاته محسوسیږي. که چېرې زنانه انکار کوي نو خاوند له صبر کول پکار دی او د زنانه ډیره زیاته تنګول نه دی پکار د واده په اوله شپه باندې. او که د ښځې د طرف نه څه انکار نه نو بیا انسان له پکار دی چې د خپلې کور والا سره د کوروالي نه مخکې ملاعبه وکړي، یعنی هغه کارونه وکړي چې هغه د کوروالي طرف ته رابلنه کوي، یعنی د ښځې ښکلول شو وغیره، دغه انسان وکړي. د هغې نه وروسته د خپلې ښځې سره چې کله کوروالی شروع کوي نو دا دعا ووایي
بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا د کوروالی دعا ده چې کلم انسان کوروالی کوي نو فکر ده چې دا دعا ضرور وایي. د کوروالی نه وروسته که ډایرک ولامبلی شي نو دا ډیره زیاته بهتره او غوره خبره ده. که ونه لامبلی شي نو په 2 نمبر باندې اودس انسان وکي، او که اودس هم ونه کي او داسې اوده شي نو دا هم جایز ده خو غوره نه ده. او بیا په سحر کې چې انسان کله رافاسي نو پکار ده چې تهجد وکي او سحر وختي جمعات ته لاړ شي، د جمع سره منځ ادا کی. نو ان شاء الله دا و د واده د اولنۍ شپې آداب چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وي. هر انسان له پکار دی چې په دې باندې عمل وکي، او چې په دې باندې ان شاء الله تاسو عمل وکړو نو تاسو ژوند هغه به ډیر زیات ښه او د خوشحالو وي. امید لرم چې تاسو به د واده د اولنۍ شپې په آدابو باندې پوه شوي وي. او د ټولو مرګرو نه دا درخواست کوم چې زمونږ د یوټیوب د چینل ورسره سبسکرایب کړئ. په دې کې به تاسو ته ډیر زیات مسائل ملاويږي، خو خاص کر هغه مسائل چې د هغې تفوس انسان په عام معاشره کې نشي کولی، انسان له حیا ورځي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.